السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسئ. په دې لنډه ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ کوم وای فای سره چې تاسو وصل یاستئ د هغې پاسورډ معلوم کړئ او یا هم د هغه وای فای پاسورډ معلوم کړئ کوم سره چې تاسو مخکې وصل شوي وئ. د پیلولو څخه مخکې دوستانو که چیرې زما چینل ته نوي راغلي یاست چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زما هره ویډیو تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. د وای فای د پاسورډ د معلومولو لپاره به تاسو یو وړوکی سافټویر ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم. تاسو باید له دې ویب سایټ څخه دا سافټویر ډاونلوډ کړئ. له دې ځای نه به تاسو په دې فري ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. دا سافټویر به تاسو سره ډاونلوډ شروع شي. چې کله سافټویر ډاونلوډ شي تاسو به دا انسټال کړئ. د انسټالولو طریقې ډېره اسانه ده. تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. ښه نو په دې ځای کې تاسو نه لینګویج غواړئ. تاسو ژبه همداسې انګلیسي پرېږدئ. اوکې کوئ. دا نیکسټ کوئ. بیا نیکسټ کوئ. دا یس کوئ. تاسو به فینش باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته د سافټویر اوپن کوئ. دوستانو کله چې مو سافټویر اوپن کړئ نو دلته به تاسو سره هغه ټولو نیټورکو لیست راشي چې کوم سره تاسو مخکې وصل شوي وئ یا اوس ورسره وصل شوي یاستئ. په دې برخه کې به تاسو ته پاسورډ وښیي چې تاسو یې ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې پاسورډ یې وګورئ او ورڅخه استفاده وکړئ. نو دا و دوستانو د وای فای پاسورډ معلومول. نو که چیرې ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره شریکه کړئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.